وایي چې اشنا په زړه کې لږ زیرو کا پکاسا اشنا په زړه کې لږ زیرو کا مایانې ما کې د ملو په توې زینا مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې که خیر وي میږي و مشاعرات و شعرون بیا رغولي دي نن نوې څېرې اب کې دي که خیر وي تاسو بیا خپله ووینئ نوې څېره نه د مخکینۍ نه د خو چې کله تاسو ته شعر ته دا روشي که خیر وي تاسو بیا په خپله سترګو ووینئ دا داسې شاعر دی چې میک پټ کړی و ځکه چاته هم نه خو یا بیخي کتابینه بازور تر ډېر شول میږي ځکه واوې چې لږ د دی خپل کونج ته شي که خیر په مشاعره پایل د تاکید مشاعره په د اول سر کې میږي تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره دی خلک په زړه کې ځي لري یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي ګلزنډی صاحب هر څه به سره وي ګلزنډی صاحب داسې ورېره غوندر سا چې په د چوکۍ کې السلام علیکم جوړ یې شی تکړه یې ژوندی مې ولیدې ښه خو یې څرګه ګلزنډی صاحب یې سوړه سره څرګه یې سوړه خو یې ستا د ورې په ورې ختمېږي ښه بس انشاءالله چې نه وي کور ته ورنږدې چې چلای صاحب مو سره خو شعر دا وایي چې رشوت راونه د حرم د مسلمان ورېره رشوت راونه د حرم د مسلمان ورېره په دا دنیا نوم بدنوم د مسلمان ډېره مهرباني وي چې هر چیک په خپل ګناه نیولی دا په جهان کښې هر چیک په خپل ګناه نیولی دا په جهان کښې کابر ته تو خپله نه کوم د مسلمان ورېره مخ ته به چا چیرې په چا باندې من نه خوړل څه وي ته بور شوې نه والو مخ ته و چا چیرې په چا باندې من نه خوړل پښتونه دا نمونه کوم د مسلمان ورېره تو پکړه وړه خو اپوس چې شته ناروا خبر ده تو پکړه وړه خو اپوس چې شته ناروا خبر ده شوی د اولته ثبت نوم د مسلمان ورېره چې دغه ته وې دا عمال دې وي ناکام یې دولته چې دغه ته وې دا عمال دې وي ناکام یې دولته نړۍ جوړ کړه به مې اټوم د مسلمان ورېره او الوجه نمر روزی رزق خو الله درکوي الوجه نمر روزی رزق خو الله درکوي مړکی کې هغه چې چا رزق تمام د مسلمان ورېره ایوا بیموری شاوی په کول کې ګلزنډی شاعره یو ور بیمور شي په کول کې ګلزنډی ورېره او په دا کې خیر وي جوم په جوم د مسلمان ورېره دا باید منش کې ګاډ واډو وي زلش کې بخښنه بیا وایه یو ور بیمور شي په کول کې ګلزنډی ورېره یو ور بیمور شي په کول کې ګلزنډی ورېره په دا کې خیر خو جوم په جوم د مسلمان ورېره وایي چې موته په مینه مینه کسه تکاسا موته په مینه مینه کسه بنګړي وله چاته د بنګړي وروړي مننه کومه ګلزنډینه ډېره مننه کومه واقعا چې ښکلی شی ووایه یو څه پکې وي که څه په غور سره فکر په وکړو یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې د په سترګه مې څیک نه دلدلی دا یې هر وخت شیرینه چې لیکي دریوبه یې تال نه یې روښولي د سره داسې خو پیری مله شوي دي چې کله دا یخ وي لوړ وي یخ مود کو بوخ که خیر وي کیځی دریوبه تال ته زونور ورسوي یې سره بیا ده نیولی وي یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي شړشمګل صاحب ورېره صاحب السلام علیکم خدای دې عمر راکړي ماشاءالله نن خو ډېر ښکلی برېښه لکه دا تګ زیړ توتي زړه مې ته تاخر شو بس خدای دې د غارې ښه شور لرئ مونږ سره یارونو ستړی مه شئ د چوکیو کې وشه سره دربېږئ ما چې پښې مو ترې نه کوئ وشه اوس خو داسې ادارې شوې چې میز مونځ شي نه روي وشه چې چوکۍ کږې شي نه روي بیا چې روي بیا یې چې هغه نشته هغه مکتوبونه مننه کوئ مو سره خو یې شعر ده
بیا په دې هیله چې غوږ مې تاوان سره لږ سره ګاډ واډ ده خو د ځینې خلک شیچلی صاحب وشه دغه خلک شکایتونه ترېنه کېدی ځینې خلکو نه ګلبشر خانه یا چې واده چې وکړي ولور ته به پلما جوړوي که څه یې خامخا څه یې پیسې میسې کمې یا چې واده چې وکړي ولور ته به پلما جوړوي پوری نه پرې کېږي دوبۍ ته به ویزا جوړوي مننه یای چې ولک افغانۍ د غریب د پوره مارګ دی که پوهېږئ خلکو سکې یای چې ولک افغانۍ د غریب د پوره مارګ دی که پوهېږئ خلکو یا په مؤسسه یا کومه اداره کې به غلا جوړوي یای چې مخکې ښه و یو موټر به و د نوي پوره په ګلونو جوړه څنګه شی چې ګلونو نه جوړ کړي چې نوي خفه نه شي یا چې مخکې ښه و یو موټر به و د نوي پوره په ګلونو جوړ اوس نوی رواج شو زوم ته بیا لایدا جوړوي یای چې انسان ډېر قیمتي ده قیمت یې کله پرې کولی شي څوک ځکه چې خدای پاک خو انسان چې پیدا کړی ډېر په دنې ګرونه دی قیمت څوک نشي پرې کولی د ځانې ځانې خلک په پیسو خرڅوي بیا په جذباتو روغلم خو خو یای چې انسان ډېر قیمتي ده انسان بخښنه غواړم یای چې انسان ډېر قیمتي ده قیمت یې کله پرې کولی شي څوک په دا لوړو ولورو کې په داخلي بېځایه مصرفو کې څه معنا جوړوي یا چې خور او لور دي چې زونه شي ودول یې اسلامي قانون ده سکه یا چې خور او لور دي چې شي زونه ودول یې اسلامي قانون ده په دغه بې قانونه غیرتو باندې بیا څه جوړوي مننه کوم دا یوه انتره بیا یم دغه خیر کې لږ په جذباتو ویرغلم چې هرنه خفه نه شئ یا چې خور او لور دي چې شي زونه ودول یې اسلامي قانون ده رښتیا کې ساګو یا چې خور او لور دي چې شي زونه ودول یې اسلامي قانون ده دغه بې قانونه غیرتونه خپل ځان ته ګناه جوړوي یا چې مامای چې روشي یا چې خورزمې دو ډېره نزولې دو پیسو ته یې چال جوړوي مامای چې روشي یا چې خورزمې دو ډېره نزولې دو تش په خوله دې نزول په 100,000 افغانۍ به بیا ماما جوړوي ډېره مننه او یای چې یې غره یې سار لا مې سیرې کړې یې غره یې سار لا مې سیرې کړې میټره موته شاته ډېر وړه پیچینه مننه کومه قدرمنې رښتیا چې شک شمګل داسې شی ووایه چې ولور یې لړکي سره وټکو رښتیا د نن سبا په زین د یا ډېر مصرف کېږي چې داسې نه وي چې د نعتالله دا رواج اب کرګاټ شي چې زین ته باید ټنډري پوی کې مننه کوم ورکه دوی میګناب کې خو خدای دا سره ګلبشر خانه تان لباسینه خو کرو تل دا واو کې روزي یې خو دا به خوا چې زنده ټنډري پوی په ټنډا میسه ارشاد نه یس که خیر وي میګ یو بل داسې شاعر لري چې دا ډېره مودای میګنه ورکو پسه ګرځېدلي دا یې لټکي په سفر لوړ و که خیر وي دا یو داسې شاعر دی چې ډېره مینه والی میګ نه غوښتنه وکړه ویې چې که خیر وي دا شاعر چې نه وي تو څه مشاعره میګ نه کسي میګ که خیر وي دی غوښتنه ومنلی ده نه مننه کې چې میګ غوښتنه یې ومنله مشاعره ته راغلی دی یې دغه شاعر نوم دی چنار ګل السلام علیکم ګلبشر خانه ډېره موده پاسه هر خویه ښه یې جوړې تو بیا دا ښه ده ژوند دا ښه ده زندګي دا ښه ده خپل سره دا ښه یې ښه جوړې څرګه و سفر و څرګه و ډېر ښه تېر شو ډېر ښه و دا ماشاءالله که خیر وي رنګ د خوا مو ډېر وریا لوړ شوی ما السلام علیکم شیرونه خوشحال اوسئ
نو شاعرانو لیکوالانو مو څخه هم یو شعر سره د وروسته د دوی شتوکلونو ارشاد تاسو اجازه دو شعر د ځینې مامورین چې دي د کورتۍ وسکټو ولا چې مې سکلون به جوړو آفرین شعر دی چې په دغه کامش خو دې نشي گذرا مامورا په دغه کامش خو دې نشي گذرا مامورا رشپات خو اخلي پتا چا کړي پیرا مامورا یاره خو د غیرشتیا چې ښکلي خو پرې راځلې وه ډېره مننه پخوا د یو زوړ بایسکل یوه زړه کورتي وه پخوا د یو زوړ بایسکل یوه زړه کورتي وه اوس راوتلی له غربت نه بیچاره ماموره ډېره زیاته مننه په دې دنیا خو به د هر څخه په غورچ کې تېر کړه رښتیا کې ساتو په دې دنیا خو د هر څه ډېر په غورچ کې تېر کړل په آخرت به دې عذاب یې ښه کړه مامور ډېره زیاته مننه خوشحال اوسئ اخري مطلع ده که کتلای ده که ستلای ده پیشنه مې زه هم نه ډېر وامې در کړل بختای ده چې چینار شعر درته په وره کې انتظار ولاړ یم چینار شعر درته په چینار شعر درته په وره کې انتظار ولاړ یم صبر یې نشي ورته عید کړه تذکیره ستړی خو ماشه کښېنه وایي ولې کښېنه وایي چې اجرا یې شته تالی یې نشته تګاسه اجرا یې شته تالی یې نشته یار مې چې لم ډېر څه کافي کونډه به شم مننه کوم چینار ګل ډېره مننه کوم واقعا چې ښکلی شاعر ووایه دا خو یو داسې شاعر دی چې د ریوبته چې کیس کیشي تېره سپینه شګې سره ګوښیوي مننه زه نه کومه یس که خیر وي میږ یو بل داسې غوسنوک شاعر لري چې بله ورځ چا رسمي که خیر وي مکتوب ور ولګو ووایي چې که مشاعرینه لري که وی لرئ که نیمې خیریتونو شته ما هغه ته ووایي چې که زوندن د ولد د ناوډر شوم خو لره بیا کم که نیمې لوسته خلوسته یې دغه شاعر نوم دی چې چلی وعلیکم چلی صاحب لټ کې ګزاره به سره کاته خلک سره لږ ګیلایر وکړه دی راته ژوندی لره دا شاعرانو ورونو ته ووایه چې دا مشاعرې ته چې راځي دا تلیفونونه دي راته ژوندي لره ما سره خو یو څه مات ګډ غوندې شعر دی شعر څه داسې دی وایي چې دا پردي حقونه خورې خېټه دې تڼ نه وایي چې دا پردي حقونه خورې خېټه دې تڼ نه وایي او پیسې مردارې کور ته وړې خېټه دې تڼ نه وایي او بیا وایي چې ګیره دې سپینه شوه نور بس د دنیا پاتې درنه ګیره دې سپینه شوه نور بس د دنیا پاتې درنه او په دا نږدې موده کې مرې خېټه دې تڼ نه وایي او وایي چې یوازې ته نه یې چې مخه دې سړی ونیسي یوازې ته نه یې چې مخه دې سړی ونیسي او په څنګ کې نور لري دوه درې خېټه دې تڼ او بیا وایي چې تش په خوله وایي چې د غله او رشوتخور دښمن یم تش په خوله وایي چې د غله او رشوتخور دښمن یم دا غوږ او پوزه دې شپرې خېټه دې او بیا وایي چې په شرم نه پوهېږي ملک ته درناوی نه لري په شرم نه پوهېږي ملک ته درناوی نه لري او سترګې راوباسي تېرې خېټه دې تڼ دا وروستی په اصطلاح دوه بیتونه چې دي دا یوې زړې ښځې ته ډالۍ دي که نه وایي چې یوې هغې خوښې ته وایمه چنګور ځوروي یوې هغې خوښې ته وایمه چنګور ځوروي او پرې کوي کوډې خورمورې خېټه دې تڼ نه وایي وروستی مقطع دا وایي چې پروردګار دې رحمدله کړه چې نوره ښه شي پروردګار دې رحمدله کړه چې نوره ښه شي او چې نوره بد ونه کرې خېټه دې تڼ ډېره زیاته مننه ملګرو وایي چې ګلون کرم لالای مې نسته گلون کرم لالای من نسته تو به جلوی مو به کات خوره تبری
مننه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم رښتیا چې ښکلی شاعر ووایو شعرونه یو داسې مدګوټ شعر یې مسرادای که اجازه روکوئ ووایم که نه یې ارشاد مننه وایي چې رشوتخور زیړه سترګه ونڅي چې ریپی وخولي نن ورځ خو ټول توغندي په رشوتخورو باندې وري خدای ته دی را خپل کونج ته کو رشوتخور زیړه سترګه ونڅي چې ریپی وخولي په یوه په دوه لوټه یې کور لړ شي کاپی وخولي مننه کوم ډېر غریبون دي په بازور کې یې بله پښې خیرېږي ډېر غریبون دي په بازور کې یې بله پښې خیرېږي دی په جما کې درې څلوېښت جوړه څاپلی و مننه کوم چې ویر دفتر ته شه څه خړه سترګه دی در ونڅي راغلی وي ته به سترګه دی خړه در ونڅي چې ویر دفتر ته شه څه خړه سترګه دی در ونڅي داسې سره ډاډ شي یای چې متکه چې لنګی وخولي راغلی به ته به لنګی دی غوړي زه یې سوړنه په زړه پټو کې زون سوتمه زه یې سوړنه په زړه پټو کې زون سوتمه دی په پردی ریپی په لازه را کورتی وخوړه زرات خو نو زګ وی کنه ګلبشره خانه وشه دغه نره خلک وړه به کوره ته بریکیدای په لازر کورتیل ته او کو بیا د تا داسه کاوی چې خرنګ نه ده خورشه شلا ولته که خیری غریبونه خاک ته خوړلای خدای ته د سترګ وټنګاوه او یای چې ته به زمانه ته بیټینه او ریکټه وخله سبي د زمان چې به ته ویای خو خالی وي ته روري ته به زمانه ته بیټینه او ریکټه وخله ګل بشره خان خپل زیتا ګل یې مردکای وخله ارګول دي ګاغه روپۍ لاس یو ریپی لاس نه بیت خو زنه بل ارز مې بایا که وو په 15 سره ریپی وتام چا څخه دا یورو لوس وره ما لوستا نه رکو مو چې خلک ته بیا چا 15 سره بیت ما په لوس کو خوستاو خو نه رکو قدر منه نیک مشاعره د غزي پروا بیا چې زګل بشره خان سره ته وړه شعر نه ته ستا زرهګم یغه پر په لوی مهربانه خدای سپاره Ha 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 ha!